سلامونه ستړي مشئ درنو لیدونکو د انلاین مرکو پروګرام ته مو زه عزت الله احمدزی هرکلی کوم. د چین دوه ملي غونډې چې یوه یې د ملي ولسي کانګریس کلنۍ غونډه او بله یې د ولسي سیاسي مشورتي کنفرانس د ملي کمیټې کلنۍ غونډه ده اوس مهال په پلازمینې بیجینګ کې روانې دي. دغه غونډې د بهرنیانو لپاره د چین د پرمختګ او تګلارو د څار کړکۍ بلل کیږي. دا چې چین د نړۍ دویم لوی اقتصاد او پرمختګ یې د نړیوالې ټولنې د پاملرنې وړ دی. افغانان د اقتصاد په اړه څه ډول معلومات غواړي؟ موږ د همدې موضوع په تړاو له یو شمېر افغانانو سره مرکې کړي چې تاسو یې لیدو ته رابولو او ورپسې د سی جی ټي ان له خبریالې اغلې غوټۍ سره پرې خبرې کوم چې د یادو غونډو په اړه راته معلومات راکړي. که د کورونا د وبا ته په کتو باندې چې کله کورونا راغله د چین وضعیت او ورسره د نورې نړۍ اقتصادي وضعیت خراب سو، اقتصادي بحران راغی، تجارتونه په ټپه ودرېدل. نو که وګورو بیرته چین غټه ضربه لیدلې وه، بیرته چین وکولی سو چې زر هغه بحران کنټرول کړي او دغه بحران نه ځان راوباسي او اوس بیرته چین ډېر مخکې روان ده په اقتصادي وضعیت ښه کېدونکی ده، ډېر ښه شوی ده، ورسره تجارتي راکړه ورکړه ډېره ښه سوې ده. خصوصا که موږ افغانستان ته وګورو، افغانستان کې چین ډېر راکړه ورکړه لري، تجارت په افغانستان کې هم ډېر پرمختګ کړی. زما په ذهن کې دغه پوښتنه راولاړېږي چې د چین اقتصادي وضعیت به د افغانستان لپاره څه فرصتونه برابر کړي او د افغانستان لپاره به څه ګټې ولري. خب در حقیقت اگر ببینیم بیشترین تولیدات که در افغانستان استفاده میشه از چین است و تولیدات چین گفته میتونیم که زیاد است و اون رقم یعنی در عرصه تولید چین یکی از کشورهای پیشرفته است که یعنی بعد کشورهای همجوارش میتونه مواد تولیداتی بیشتر را صادر کنه و می رقم از لحاظ اقتصاد هم پیشرفته است و همچنان یکی از کشورهای همجوار افغانستان می باشه کشور چین. و سوالی که در ذهن ما است که خب میفهمیم کشور چین یکی از کشورهای پیشرفته است و همجوار افغانستان می باشه. کشور چین چی مفاد میتونه به افغانستان داشته باشه و همین سوال شاید در ذهن اکثریت افغان ها باشه. به نظر شما یعنی کشور چین چی مفاد را میتونه به افغانستان داشته باشه؟ خوشبختانه چین چې د یو ښه پیاوړی اقتصاد لري، نو نه یوازې د خپل چینی وګړو دپاره د دې اقتصاد چې د ګټور تمام سوی دی، بلکې د نورو هیوادونو لپاره ګټور تمام سوی چې خلکو ته د کاري فرصتونه برابر کړي دي. نو د هغې جملې څخه افغانستان هم دی چې خوشبختانه د افغانستان سره چین نږدې دوستانه اړیکې لري چې دا د افغانستان پر اقتصاد مثبته اغیزه کړې ده. زما فکر باندې علت یو ښه مدیریت و چې دوی ډېر سخت کار وکړي پرسونل یې تر څو هغه کم ضرر چې د دوی پر شرکتونو ولیدی وګړو یې ولیدی ځانونه زندې راوباسي. نو دا د دې ښکارندویي کوي چې د دوی اقتصاد پیاوړی و او ځان یې د هغو سختیو او مشکلاتو څخه راوباسي چې دوی پشکې موجود و. نو زما په نظر باندې د وګړو ښه کار او ښه منجمنټ او اداره یې وه. زما پوښتنه دا ده چې د چین اقتصاد د افغانستان د اقتصاد دپاره څونې ګټور تمامېدی سي او د خلکو لپاره څونې کاري فرصتونه برابروي؟ خلک لیواله دي او غواړي چې پوه شي چې چین خپل اقتصاد څنګه پر مخ بیایي او له نورو هیوادونو سره کوم فرصتونه شریکوي. زه په همدې موضوع د سی جی ټي ان د پښتو څانګې له خبریالې اغلې غوټۍ سره پرې خبرې کوم او د هغې نظر راخلو. سلامونه، وخت مو په خیر اغلې غوټۍ. که زما خبرې او پوښتنه مو اورېدلې وي نو مهرباني وکړئ معلومات مو راسره شریک کړئ. سلامونه جوړ په هر تاسو او ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د چین صدراعظم لی چیانګ د مارچ په 15مه نیټې د دغه هیواد د 14 ملي ولسي کانګریس دوهمې عمومي غونډې ته د حکومت کاري راپور وړاندې کړی چې له مخې یې په تېر 2022 کال کې د چین د کورني تولید عمومي ارزښت د 2022 کال په پرتله 15.2 سلنه زیاتوالی ښیي. د چین دغه شمېرې د نړۍ په لویو اقتصادونو کې مخکښ ځای نیولی او د نړیوال اقتصاد لپاره یو په 3 خدماتي انډول جوړوي او د نړیوال اقتصاد لپاره تر ټولو لوی خوځنده ځواک هم بلل کیږي.
چین د 2024 کال لپاره د شاوخوا 15 سلنې اقتصادي مخه کړې. اوس مهال ټوله نړۍ د اقتصادي ودې له پیچلي وضعیت سره مخ ده. چین هم له ننګونو سره مخ دی، خو دا په دې معنا نه ده چې اقتصاد یې مخ په کمزورېدو دی، بلکې اقتصاد یې برعکس مخ په لوړېدو دی. د چین حکومت په کاري راپور کې د با کیفیته پرمختګ مهمې دندې هم ټاکل شوې چې په لوړې سویې د ورخراسون د پراختیا اړوند محتویات پکې شامل دی. زه به یې دلته یو مثال راولم. چین له تیرو مسلسلو شپږو کلونو راهیسې هر کال وارداتي نړیوال نندارتون ترسره کوي. دا د نړۍ لومړی داسې نندارتون دی چې دولت یې په لاره اچوي، د ګڼو هیوادونو تصدۍ پکې برخه اخلي او خپلو تولیداتو ته پکې بازار موندنه کوي. په دغه نندارتون کې هر کال زرګونه چینی او بهرنۍ تصدۍ ګډون کوي او د لسګونو میلیاردو ډالرو په ارزښت پکې سوداګریزې معاملې کوي. افغان جلغوزي هم په دغه نندارتون کې څو ځلې نندارې ته وړاندې شوی او ډېر ګرم بازار یې موندلی. دا د چینایانو د خوښې وچه میوه ده او د افغانانو ته یې ګټه رسیږي. همدا چاره د چین د ورخراسون او نړۍ سره د ګډو یوه ډېره ښه نامنه بللی شو. چین یو لړ تګراري تازه تطبیق کړی چې د ورخراسون د پراختیا صمیمیت تاریخ کاری. مثلا چین د بهرنیانو لپاره دغه هیواد ته د تګ 15 تګراري وړه کړي چې له مخې یې د سوداګرۍ زده کړې او سیرانۍ په برخو کې د بهرنیانو لپاره ښې اسانتیاوې برابرې شوي دي. چین د بهرنیو پانګونو منفي لیست تعدیل کړی او د توکو د تولیدي چارو په برخه کې یې د بهرنیو پانګونو پر ننوتلو ټول محدودیتونه لغوه کړي دي او د دې ترڅنګ یې د بهرنیو پانګونو د جلب 24 پالیسۍ تطبیق ګړندی کړی څو بازار یې له معقول او د قانون له مخې یې مدیریت تقویه شي او د سوداګریز چاپیریال یې د نړیوالو واره بازارونو په سرلیکه کې راشي. چین کابو 1 میلیارد او 400 میلیونه نفوس او ډېر لوی بازار لري او د منځني عایدات لرونکو کسانو شمېر یې هم په نړۍ کې تر ټولو زیات دی. نو د ورخراسون دوام یې په دې معنا دی چې چینایان د ښه ژوند په لټون دي او د دې ترڅنګ له نورو هیوادونو سره هم د پرمختګ فرصتونه شریکوي. اغلی غوټۍ له تاسو څخه نړۍ مننه چې موږ ته مو بشپړ حال راکړ. درنو کتونکو زموږ د انلاین مرکې نننۍ پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل ښې چارې.